ستاسو په نظر کې یا ستاسو رایې څه ده سر چې پښتون قوم به ترقي څنګه وکړي یا به د دې ستونزو نه څنګه راوځي؟ دا خو لکه زه خپل اظهار کولی شم او غم منګه په دې دغه کې یو انګریزي کې یو ټکی استعمالو اپټیمسټک. زه یو اپټیمسټک اپروچ خبره خو کولی شم چې کو پښتانه دا چلو کی خو اخره کې خبره دا کنه چې دا جرس باچی څوک پښو ته به جرس اچي څوک نو د جرس د اچولو د پاره ماته اوسه پورې نه سازګار پولیټیکل سیناریو ښکاري نه لیډر ښکاري چې هغه داس پښتنو له سمت ورکی او د دې د سمت تعین کی. نو ځکه زه وایم چې زه اپټیمسټک یم خو ریالستیک اپروچ کې ماته نه ښکاري ځکه چې ګوره 15 کاله کم خو نه دي کنه ستا دپاره مسلې پیدا کولو کې د 15 کالو مسلې دا خو زما په یو خبره نه ختمیږي. د دې دپاره خو د پښتنو جرګې پکار دی زویم چې یو جرګه ختمیږي او بل شروع کیږي او د یو فیلډ جرګه پکار ده د یو ستونزې جرګه پکار ده چې یو ختمیږي او بل شروع کیږي او هغه بیا د قام کې خوريږي او وی ته وی چې ګوره بس داسې کار دی او دا او هغه تر علي امکان لري چې تر څو پورې اقتصادي ستونزې پښتنو ته وي دا نور حلونه چې دي دا کمزوري حلونه دي. د دوی به اقتصادي مسلې حل کې دوی له تجارت ورکې دوی له امن ورکې د هغې نه پس د دې د نور مسلو حل شته خو چې امن روزګار به د کوم ځای نه راځي نه دوی د مسلو حل نشته. ما ته پرون یو کس وی ته شکر وباسه چې پروفیسر یې میولې وی څوک درته ټیلیفون نه کوي چې دونه پیسې راولېږه وی موږ خو کاروباریان خلک یو موږ خو په ټیلیفونونو ستړي شو ریپورټونو ستړي شو. نو وجه څه ده؟ وجه دا مخکې د لوږې مري هغه ستا په زوی څه کوي ستا په لور څه کوي ستا په مال ستا په حال څه کوي هغه خپله لوږې مري او راشه دا بل دې مري. نو دا ډېرې لویې ستونزې دي الله دې په پښتون قام خپل رحم وکړي. سر د باچا خان سوانح عمري دا شته که نشته دارنګې د ولی خان او یا اسفندیار خان له پکار نه دي چې په دې باندې کار وکړي یا په غور و فکر وکړي؟ د باچا خان زما جند جهد چې دی اخو ډېر زیات چاپ شو او ډېر زیات د هغې نه خلکو زده کړه وکړه دنیا ته زده کړه وکړه تر دې پورې چې نیلسن منډیلا کله ګیر و هغه د باچا خان دا کتاب غوښتی و چې ما له یې راولېږی چې زه سټډي کړم او بیا مشر اسفندیار ولی خان هم یو خبره کوي چې زه کله موږ د ساوت افریقې په دوره دوی چې نوی صدر شو 95 کې یا 94 کې نو وی چې ما ورسره تعارف وکړو نو وی چې زه پرې مخ داسې دغه اورډه به راکوي راته وی چې زه به څنګه تا نه پیژنم چې ته د دونه لوی سړی نوسې نو دونه پورې نو هغه خو چاپ دی شتم ډېر زیات اشاعتونه وته د ولی خان سلور کتابه باچا خان او خدای خدمتګاری جلد اول دویم دریم سلورم دا چاپ دی په اردو کې هم دی انګریزي کې فیکټس آر سیکرډ هم دی رښتیا دیم دی. نو دا ټول شته تاسو خبره بالکل صحیح ده چې د دغه کور د پښتنو د اجتماعیت د اتحاد او د اتفاق یو علامت دی او هغه علامت چې دی نو هغه په کار دی چې هغه په هر دور کې لیک وکړي. نو دا ستا خبره بالکل صحیح ده. ما هم ذاتي ریکویسټ کړی دی څو ځله خو د بده مرغه هغه پکې بیمار شو او بیماري داسې ده چې په ټوله ورځ کې هغه 2 غنټې سټیبل نه چې هغه موږ انټرویو سره وکړو یا تپوس ته وکړو. نو 2017 کې خو یو ځل موږ سیشن هم زمونږ خبرې مو شوې چې ډاکټر صاحب به راځي او 2 غنټې به مانه تپوسونه کوي ریکارډینګ به کوي او بس هفته به یو سیشن کوو خو چې زه ورته کم جوابونه ورکم بس هغې نه د یو کتاب جوړ کړي. نو موږ دا هم کړل خو بیا د هغې نه پس چې دی نو هغې بیماري زیاته شوه نو دا سلسله ودرېده خو په کار ده چې داسې وشي. صحیح سر پښتنو سره خو په بېلابېلو دغه باندې ظلمونه کېږي خو به حیثیت ماهر تعلیم اوسني موجوده تعلیمي نظام نه تاسو څومره مطمئن یې؟ داسې ده چې د پښتنو تعلیمي نظام خو نشي ورته ویلی د پاکستان تعلیمي نظام ورته ویلی شي او د پاکستان په تعلیمي نظام کې ګیلاس نیم تش دی نیم ډک دی دواړه خبرې کولی شو. زه د یو تعلیم
د سټوډنټ په حیثیت دا ویل شم چې ګیلاس نیم تش دی. ها مخکې چې دی هغه به وایي چې نه نیم ډک دی. جی د پښتنو خو خپل نظام تعلیم نشته او نه پښتانه په دې سوچ کوي نه فکر کوي. تاسو ګورئ په دې ټول پاکستان کې به د پاکستان ماهر اقتصادیات دا به وویني خو د پښتنو ماهر اقتصادیات نشته، صحیح د پښتنو ماهر تعلیم نشته، صحیح د پښتنو خپل د فولکلور ماهر نشته، د پښتنو د کلتور ماهر نشته. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې هغوی خپل ایجوکیشن خو ویلی دی نه خپل ایجوکیشن شته. نو د پاکستان ایجوکیشن سیسټم کې فلاز هم شته، صحیح شیزونه به پکې ټیک هم وي، دا نه ده چې ټول به غلطي، صحیح خو فلاز هم پکې شته. او فلاز د ټولو نه غټ فلا پکې دا ده چې هغه مورنو ژبو له اهمیت نه ورکوي، مورنو ژبو کې تعلیم نه ورکوي. د هغې د وجې نه زمونږ د ایجاداتو شرحه چې ده هغه هغسې نه ده کوم چې د یو ترقي یافته قام پکاري. صحیح همدغه وجه ده چې زمونږ ایجادات هغومره نه دي. که چېرې دا پنځمه پورې مورنۍ ژبه وه بیا مونږ ډایرکټ انګریزۍ ته تلو، منځ کې بله ژبه نه، او مونږ نو چونکې دنیا ټول ګلوبل ویلیج دی او هغوی ټول لټریچر په انګریزۍ کې دی، نو که بیا مونږ د شپږم نه پس انګریزۍ ته تلو نو دلته به هم کانسپټ کلیر شو، هغه کانسپټ به مړلو خپل ایجاداتو ته. نو هلته ایجادات زمونږ کېږي نه، نو د دې د وجې نه پښتانه په ساینس اینډ ټیکنالوژۍ کې هم ډېر شاته دي، په تعلیم کې هم ډېر شاته دي. سر اخیری پوښتنې ته راځم. په اخره کې پښتون قام او بیا په خاصه توګه باندې ځوانانو ته پیغام څه ورکوي؟ پښتون قام ته خو به زه ده ووایم چې که ځان وپېژني د پاکستان په نظر نه د پښتون د قام د وګړي په حیثیت یې که ځان وپېژنده نو د ده د مسلو حل شته. صحیح خو که دی وایي چې نه شروع هم دی د دې نه کوي چې زه پاکستاني یم او اخري هم وایي دی زه پاکستاني یم، نو بیا خو زما د مسلو حل پاکستان سره نشته که نه. صحیح پاکستان کې خو مونږ شپږ اویا اووه اویا کاله تېر کړل که نه، نو که پاکستان زموږ مسلې حل کولې خو بیا به که دی پښتون شو او ده وویې چې زه یو قامي فطري اتحاد او اتفاق ته ځم، نو ته ماته ووایه چې زه تا سره ورورولي کوم، ته ما سره ورورولي کوې، نو زما او ستا شخړه څه ده؟ مسله حل ده که نه. نو خبره دا ده چې که موږ خپلو منځ کې کېناستي دو او پښتانه افغانان خپلو منځ کې خپلې مسلې حل کړي، سره جرګه کړي، سره مرکه کړي، نو د دوی مسلې حل کېږي. پردی لاس چې پکې نه وي او دوی په پردي وینا باندې اټک بیټک ونه کړي. صحیح اوسه پورې خو چې دا کمې ستونزې دي دوی ته نو د مخکې په لاس لګیا دي، د مخکې په لاس اټک بیټک کوي. صحیح همدغه د دوی ټول نه غټه مسله ده. ډیره زیاته مننه سر. یو وار بیا زه ستاسو منندوی یم چې د خپل قیمتي ژوند یو څو قیمتي لمحې د همراز پودکاسټ په نوم کې ډیره مننه مو کوم. بالکل قدرمنو کتونکو اوریدونکو دا ماهر تعلیم ډیر محترم ډاکټر سہیل صاحب تر بل پروګرام پورې خپل قربا محمد صدیق همراز لور کی اجازت. خاد آباد بریالي راته اوسئ. د الله پامان.